بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن به زده کوو چې موږ خپل فیسبوک آی ډي یا فیسبوک اکاونټ پر مخ سره څنګه ډیلیټولی سو. نو راځئ ګورو چې موږ یې څنګه ډیلیټولی سو. راځو براوزر خلاصو. براوزر کې ما یو فیسبوک اکاونټ خلاص کړی دی، کوم چې تصویر مسویر شی نه دی اپلوډ سوی. که چیرې تاسو تصویر مسویر اپلوډ کړی هم یې، یا مو شیرینګ کې کړي، یا مو لایک کړي، یا مو کومنټ کړي، هغه اکاونټ هم د دې سره ختمېدلی سي. راځو په دا کونج کې دلته زموږ سره سیټینګ پرایوسي ته راځو. په دې کې بیا راځو سیټینګ ته. په سیټینګ کې بیا د بل چپه طرف ته جنرال دی، سکیوریټي ده. موږ راځو دریم اپشن ته، یور فیسبوک انفارمیشن کلیک باندې وهو او په دې کې اخر ته راځو ډیکټیویشن اینډ ډیلیټیشن، پر دې باندې کلیک کوو. دوستانو دلته موږ ته دوه اپشن راکړي دي، ډیکټیویټ اکاونټ او ډیلیټ اکاونټ. ډیکټیویټ معنا دا ده چې زموږ شیرینګ، لایکینګ، پوسټ، تصویر مسویر دا به ډیلیټ سي، خو آی ډي به پاتې سي، میسنجر به پاتې سي. او لاندې ډیلیټ اکاونټ، هغه کې فیسبوک، شیرینګ، میسنجر دا ګرده شیان ډیلیټیږي. نو موږ د اکاونټ پر مخ سره ختموو، ډیلیټوو. راځو ډیلیټ باندې اپشن کوو او لاندې کنټینیو باندې کلیک کوو. ډیلیټ اکاونټ برو. په ډیلیټ اکاونټ کې هغه پاسورډ تاسو نه غواړئ، کوم پاسورډ چې تاسو آی ډي ته لګولی دی، زه هغه پاسورډ ورکوم. ما پاسورډ ورکړئ او کنټینیو باندې وم. یو وار دی بیا ماته وایي چې ته په رښتیا د اکاونټ ډیلیټوې. اوس زه یې ډیلیټوم. ډیلیټ اکاونټ پر ولئ. همدارنګه دوستانو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ ډیلیټولی سئ. د نورو ښو ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ تعقیب کړئ. یو جهان مننه.